ده. کندهار چې د پوهنې ستونزې له وخته ستا یو ځل بیا اړوند چارواکي ژمنه کوي چې د دې بهیر د پراختیا وړتیا د لوړولو لپاره به هڅې وکړي. د نوي ښوونیز کال د پیل سره سم لا اوس هم په دې ولایت کې 150 ښوونځي تړلي پاته دي او 2 ولسوالۍ شورابک او ریګستان هیڅ ښوونځی هم نه لري. د کندهار د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون وایي چې د تړلو ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې د ولس او خلکو همکاري اړینه ده او سږکال به له دې ډلې بیا به ښوونځي بیرته خلاص کړي. 304 ښوونځي فعال لرو او لا اوس هم 145 تر 46 پورې ښوونځي چې جدي تاسیس ښوونځي به هم پکې شامل دي، هغه باندې دي. د هغو په پلان کې چې موږ نیولي دي 80 ښوونځي به په نوي تعلیمي کال کې د پرانیستلو هغه څه مراحل یې طی سوي دي او نور به د ملي مشرانو خلکو او ولسوالیو د شوراګانو په مرسته د ولایتي شورا په مرسته هغه نور مکاتب هم فعاله کړو. د نوي تعلیمي کال د پیلولو دپاره په کندهار کې مراسم هم جوړ سوي وه. د کندهار مرستیال والي عبدالعلي شمسي په خپله وینا کې د کندهار د پوهنې ستونزې په ګوته او خلک یې وهڅول چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د معارف وده یوازې د حکومت کار نه دی بلکې ولس هم په پوره مسؤلیت باندې باید دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي چې د تعلیم په پراختیا کې برخه واخلي او له معارف سره په بېلابېلو عرصو کې لازمي مرستې وکړي. د پوهنې وزارت مرستیال ډاکټر غلام جیلاني همایون په خپله وینا کې د وزارت امکانات کم وبلل او پر ملي سوداګرو یې غږ وکړ چې د ښوونځیو سره مرسته وکړي. د مسلکي ښوونکو نه موجودیت زده کوونکو ته د کتابونو نه ورکړه، تشکیلاتي ستونزې، د ودانیو نه موجودیت، ښکاره فساد او د قومي مشرانو بې ځایه لاسوهنه د دې ولایت د روان تعلیمي کال نورې ستونزې دي. چارواکي وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره سږکال قوي پلانونه لري او هڅه کوي چې په پلي کولو سره د پوهنې کیفیت قوي کړي. کندهار دا مهال 304 فعال ښوونځي لري او سږکال د پوهنې ریاست د 25,000 نورو زده کوونکو د جذب او شاملېدو د وړتیا څخه خبر ورکوي.